آیا تاسې پوهیږئ چې په دې نړۍ کې یو داسې بهترین او ګرانبیه څیز هم موجود دی چې د دنیا تر ټولو مالداره ترین کسان یې هم نشي اخیستلی؟ دا نه کوم قیمت بیه لګزري موټر دی، نه کوم بحري او نه کوم هوایي جهاز دی، خو بلکې د دې ټولو شیانو په پرتله 1500 چنده زیات ګرانبیه څیز دی. تاسې امیجن یا تصور وکړئ چې د دنیا تر ټولو لوړترین عمارت برج خلیفه چې 1.5 میلیارد ډالر لګښت پر راغلی، دا د دې په وړاندې یو وړوکې حصه هم نه ده. په سنګاپور کې په 15.7 میلیارد ډالر لګښت باندې جوړ شوی مرینا بے سینټ د دې ګرانبیه څیز په وړاندې هیڅ حیثیت نه لري. اخر دا ګرانبیه څیز دی چې دغه ټول شیان د دې په وړاندې هیڅ حیثیت نه لري. په حیرانتیا سره د دې څیز په جوړونې باندې 110 میلیارد ډالر لګښت راغلی، خو دا بل څه نه دی بلکې انټرنیشنل سپیس سټیشن دی.